سلامونه نیکلو دوستانو د لوی اختر را رسیدو په مناسبت تاسو درون محترم فامیلونو ته د اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو عبادتونه، قربانیانې، زکات، روژه، مونځ د الله په دربار کې قبول او منظور وګرځيږي او الله دې وکړي چې ټول اسلامي نړۍ کې د ټولو مسلمانانو دغه اختر خوشحالي سبب وګرځيږي او په افغانستان کې صلح او ثبات راشي او خدای دې وکړي چې موږ پوهیږو افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، خو بیا هم باید الله ته صبر وکړو، الله نه خیر وغواړو. هر څه کې چې خیري الله پاک راوړي، امتحانونه هم راوړي، باید موږ هغه امتحان ته صبر وکړو او هر توره شپه پسې خسته سهار هم راپیلېږي. بیا هم ټولو مسلمان ورونو ته چې هغه په افغانستان کې دي، هغه په خارج ممالکو کې اوسېږي، د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د فامیلونو ترڅنګ ولرئ او خدای خوشحالي او ډک اختر وګرځي او د چا چې فامیلونه خوا کې دي او د چا چې نه دي، بس ځان خوشحاله کوي، ځان خوشحاله وساتئ. هیڅوک تاسو نشي کولی چې خوشحال کړي. بس یوازینۍ خبره دا ده چې خپله ځان کوشش وکړه چې خپله خوشحال کړه. بس لوی اختر مو مبارک شه، هر ورځ مو اختر شه، اختر مو بختور شه. سلام علیکم.